بسم الله الرحمن الرحیم. په ایکسل پروګرام کې چې دی تېره ورځ مو ویو ټیب لوستی و. نن فایل وایو. فایل کې لومړی چې دی انفو ده. انفو کې پروټیک ورکبوک دی. پروټیک ورکبوک کې غواړئ چې دغه خپل کوم ورکبوک چې دی دې ته پاسورډ ورکوئ چې څوک یې اوپن نه کړي. نو ګورئ مخکې مو چې دی سیلونه لکول یا ورسره چې دی د نوي ورکبوک د شیټ اخیستل دا مو ویلي وو. په ریویو کې مو هم ولوسته پروټیک شیټ او پروټیک ورکبوک، او په هم کې مو هم دا لوستي وو پروټیک شیټ چې بیا مو شیټ به ملاک چا پکې ایډیټ نشو کولی. نو اوس چې دی غواړو مکمل ورکبوک ته پاسورډ ورکړو. انکریپټ ویت پاسورډ ته راځو، دې باندې به کلیک وکړئ، پاسورډ ورکړئ، اوکې به کړئ، دوباره به ری انټر پاسورډ دا به ورکړئ، یو سیو به کلیک کړئ او دا به کلوز کړئ. کله مو چې کلوز کړ همدغه فایل چې تاسې سیو کړی دا اوپن کوئ. کله چې اوپن کوئ تاسې نه پاسورډ غواړئ. ګورئ که غلط پاسورډ ورکړو دا نه اوپن کېږي. د پاسورډ یو سپلاید از ناٹ کریکټ. صحیح پاسورډ ورکړئ. که صحیح پاسورډ ورکړو اوپن یې کړو دا اوپن کېږي. نو که چېرته غواړو بیرته یې لرې کوو دا پاسورډ، بیا به راشو فایل انفو او پروټیک ورکبوک کې به انکریپټ ویت پاسورډ ته راشو او دې ځای به دا پاسورډ ختم کړو، اوکې به یې کړو او یو سیو به کلیک کوئ او دا به دې ځای نه کلوز کړئ. کله چې کلوز کړئ اوس راځئ دې ځای نه فایل باندې کلیک کوئ، نو تاسې ته به څه وشي، دا به اوپن شي بغیر د پاسورډ نه. بیا راځئ پروټیک ورکبوک کې چې دی پروټیک کرنټ شیټ او پروټیک ورکبوک سټرکچر دا مو چې دی لوستي وو، مخکې مې درته ویلي. اوس راځو بله خبره د نیو ده. نیو کې تاسې غواړئ چې نیو نه مخکې انفو کې یوه بله خبره دا ده، منیج ورکبوک ته راځو. منیج ورکبوک کې چې دی ریکور انسیف ورکبوکس دا هغه ورکبوکونه چې تاسې په نږدې وخت کې کار پکې کړی دی خو سیف کړي مو نه دي، همداسې مو پرېښي دي، د هغې لیست دلته راځي. کله چې دلته لیست راشي تاسې کولی شئ دې ځای کې په اسانۍ سره هغه څنګه کوئ، اوپن کړئ. مثال زه به دلته دا به کلوز کړمه کنټرول ډبلیو سره، کنټرول این سره به زه به لږ دې کې لیکل وکړمه. دا لیکل مو وکړه، دا زه ډونټ سیف کومه. اوس راځم بیرته دلته ایکسل اوپن کومه، نوی فایل به زه نوی اوپن کړم ایکسل. دا مې اوپن کړ نوی. راځو دلته زه اوس فایل ته راځم او انفو کې منیج دغې ته راځو، منیج ورکبوک ته ریکور انسیف ورکبوک ته راځو. دې کې ګورئ مونږ ته اوس که چېرته مونږ په نږدې وخت کې کار کړی هغه بیا دلته مونږ ته راکوي. نو دې ځای نه کولی شو چې هغه بیا څنګه کړو، اوپن کړو. بیا راځو دلته فایل ته انفو ته بل دی براوز ویو آپشنز. تاسې ته د دې ورکبوک په اړه کې چې دی معلومات درکوي. ګورئ که زه اوپن ته راشم او دې ځای نه چې دی دا فایل اوپن کړم چې دې کې مونږ لیکل کړي دي، دلته راځو براوز ته. براوز کې ګوره انټایر ورکبوک کې مونږ ته شیټونه ښایي چې 3 شیټونه دي، شیټس 3 شیټونه دي. آیټم ان د ورکبوک، په دې ورکبوک کې ګوره یو پیوټ ټیبل هم موجود دی. نو که تاسې راشئ د ورکبوک کې وګورئ دې ځای نه پیوټ ټیبل وایي پکې یو موجود دی او بل چې دی ګورئ پیوټ ټیبل دا دی. نو دا معلومات مونږ ته راکوي. فایل ته راځئ، بیا فایل کې چې دی نیو ته راځئ. نیو کې چې دی ورکبوک تاسې اخلئ، غواړئ یو نوی بلینک ورکبوک اخلئ، دې باندې کلیک وکړئ. دا یو طریقه شوه د نوي ورکبوک اخیستلو. دویمه طریقه یې دا ده چې دلته راځئ کسټمایز اکسس ټولبار ته دا نیو ټک مارک کوئ او دې ځای نه راځئ، دلته چې دی کلیک کوئ. دا یو دویمه طریقه شوه. دریمه طریقه یې د کنټرول این دی شارټکټ. کنټرول این باندې تاسې کولی شئ چې څه راوړئ، نوی ورکبوک راوړئ. نو په دې طریقو سره مونږ کولی شو چې نوی ورکبوک واخلو. اوپن ته راځئ، تاسې هغه فایلونه اوپن کوئ، هغه ورکبوکونه چې تاسې سیف کړي دي. ګورئ دلته ټوډې درته وایي اولډر مخکیني دي. همدارنګه چې دی تاسې سره په ون ډرایو کې دي، انلاین په دیس پي سي کې دي، یا براوز باندې کلیک کوئ. کوم ځای کې چې تاسې سره دي په اسانۍ سره کولی شئ چې دا اوپن کړئ. شارټکټ یې کنټرول او دی، کنټرول او شارټکټ دی. دلته یې سرچ کولی هم شي. مثال زه لیکم چې فایل په نوم باندې دی، پروفایل دلته راغی، دا به اوکې کړئ، دا به اوپن شي. ورپسې د سیف ته خبره ده.
سیف څه کار کوي؟ کله چې تاسې په دې ډاکومنټ ورک بک کې تغیرات راوړئ، مثال ته مې کلر ورکړه، زه غواړم دا په همدې کې سیف کړم، نو سیف باندې کلیک وکړئ، دا دې کې سیف شو. شارټکټ یې کنټرول اس بټن ده، کنټرول اس. ورپسې یو بل اپشن دی سیف اس. سیف اس څه کار کوي؟ تاسې همدغه غواړئ په بل نوم یې سیف کړئ، مثال زه غواړم دا ټول سلیکټ کوم او دې ته زه یو بل کلر ورکړم، مثال فرضاً دې ته مې داسې کلر ورکړم. زه غواړم دا سیف کوم، خو سیف از باندې کلیک وکړئ، چیرته سیف کوم؟ ډیسکټاپ باندې. مثال دا فایل نوم دی، زه ورته وایم فایل 2، په یو نوم باندې نشي راتللی، فایل 2 مې کړه، ولې دا هم سیف شو. که چیرته راشو وګورئ هغه خپل فایل چې کوم دی فایل به اوپن کړو، دا فایل به په خپل حالت پاتې وي. تاسې اوس دا وګورئ، ګورئ فایل په خپل حالت پاتې هماغه تغیرات دی، او دغه فایل 2 چې دی تاسې وګورئ دې کې هغه نوي تغیرات ثبت شو. شارټکټ یې F12 بټن دی، ښه F12 دی شارټکټ دی. کله چې تاسې F12 بټن پرس کړئ دا د سیف از شارټکټ دی، کیبورډ نه به تاسې پرس کړئ څه F12 یې شارټکټ دی. په دې باندې هم پوه شئ. بیا راځو بل دی هیستري. تاسو ته هیستري ښیي، پرنټ دی. پرنټ چې دی موږ مخکې لوستی هم و. تاسې غواړئ چې دا پرنټ کوئ، لومړۍ خبره ده کاپیز، څو دانې کاپیانې غواړئ چې پرنټ کوئ د یو ورقې نه، مثال 4 دانې پرنټ باندې به کلیک وکړئ، دلته راځئ پرنټر به انتخاب وکړئ، چې تاسو سره کوم پرنټر انسټال وي هماغه پرنټر به تاسې سلیکټ کړئ، انتخاب به یې کوئ، بیا به تاسو ته په هغې باندې پرنټ کېږي. بل پرنټ اکټیو شیټ دی، سیټینګ ته راځو. اوس موږ سره مثال دغه یو شیټ دی اکټیو دی، دا غواړئ چې پرنټ کوئ که نه. پرنټ انټایر ورک بک په دې کې چې دی وګورئ 3 صفحې شوې، 3 شیټونه دي، په 3 واړو کې ډیټا ده، غواړئ چې 3 واړه پرنټ کوئ. او که ورته چې نه پرنټ سلیکشن غواړئ چې ته یو څه سلیکټ کړې، فرضاً زه غواړم همدغه زیړه ساحه چې کوم ده دا سلیکټ کوم، همدغه سلیکټ شوې ساحه پرنټ کړې، نو پرنټ ته راځئ، په پرنټ کې چې دی دې ځای نه ورته انتخابوي پرنټ سلیکشن، ګورئ نور شی نه پرنټ کوي، صرف همدا درته پرنټ کوي. او که چیرته ورته ووایئ چې نه دا نه کوو، نو پرنټ اکټیو شیټ باندې کلیک وکړه. بل دی که چیرته تا سره پیجونه وي، مثال اوس موږ سره فعلا یو پیج دی، ته دلته نمبر ورکړې، مثال فرضاً د 1 نه سټارټ کړه تر 3 پیجونو پورې راته پرنټ کړه، فرضاً 10 پیجونه دي هغه نور نه پرنټ کړې، نو په دې طریقې سره کولی شي. بل دی کولیټډ او انکولیټډ. کولیټډ مطلب دا دی که چیرته 3 پیجونه وي یا 10 پیجونه وي، نو یو نه واخله، یو نه 10 پورې به یو ځل پرنټ شي، بیا یو نه 10 پورې، بیا یو نه 10 پورې، بیا که چیرته غواړئ چې انکولیټډ یې کړي، بیا به تا ته چې دی یو نه پرنټ کړي. مثال فرضاً 10 ورقې دي دا، او ستا کاپۍ نه 15 پکار دی، اولې ورقې نه به 15 وځي، بیا به د دویمې نه 15 وځي، بیا د درېیمې نه 15 به وځي، په دې طریقې سره، نو دا کولیټډ صحیح دی. بل دی د پیج چې دی لینډسکیپ غواړئ که پروټریټ، پرتو باندې غواړئ، دا په پرتو شو، ولاړو باندې غواړئ پروټریټ یې کړه. بل دی لیټر، کوم ورقه استعمالوئ؟ لیټر استعمالوئ، دې ځای نه کلیک کړه، ټیبلیټ استعمالوئ، لیګل A4 A3 کوم ورقه چې استعمالوئ دې نه کلیک کړه. بل دی مارجن، غواړئ کم مارجن ورکړئ، دې ځای نه کولی شئ مارجن ورکړئ. بل دی سکیل، ګورئ که چیرته تاسو سره فټ شیټ آن ون پیج، مکمل شیټ چې څومره لیکل پکې وي غواړئ په همدې یو شیټ کې پرنټ کړئ، نو بیا به دا کلیک کړئ، ټول مکمل شیټ به په همدې یو کې درته پرنټ کېږي. که چیرته کالمونه زیات وي، فټ آل کالم آن ون پیج، نو کالمونه به سلیکټ کړئ داسې، مثال زه دا کالمونه زه تکرار راوړم داسې، کنټرول آر سره مې دا تکرار راوړم. ګورئ که پرنټ ته راشو دلته، دا موږ سره اوس ټول چې دی یو پیج کې پرنټ کېږي، فټ شیټ آن ون پیج هم که نو سکیلینګ کلیک کړو، دا به ګورئ تغییر به وکړي، لږ به یې نور هم زیات کړو، دا کالمونه به سلیکټ کړو، کنټرول آر. اوس که چېرته پرنټ پریویو ته راشئ تاسې وګورئ 3 پیجونه شو، او که چېرته ووایو چې مکمل شیټ په همدې یو پیج کې کړه، ګورئ ټول یې همدې یو کې راوړه، یو څه شو یو پیج. همدارنګه فټ آل کالم آن ون پیج، مکمل کالمونه په یو پیج کې راوړه. که دا روګانې زیاتې وي بیا روګانې درته نه راوړي، یوازې کالمونه درته په فټ کوي. بل دی فټ آل روز آن ون پیج، ټولې روګانې غواړي چې په یو پیج کې راشي. بل دی پیج سیټینګ. پیج سیټینګ چې دا موږ لوستی دی، پیج لیاوټ کې چې د شفټ هیډر فوټر او مارجن او پیج، دا په کومې ساحه کې غواړئ دا تاسې لوستی دی. بل دی شیر،
غواړې ته خپل دغه ورکبوک چې دی دا شیر کې چا سره یا سیف کې کلاود لارې سیف کې یا ایمیل کې چاته نو کولی شي دې ځای نه ایمیل کې یا غواړې چې پی ډي اف ته یې اړوې دې ځای نه هم کولی شي چې ته څه ته واړې پی ډي اف ته اړولی شي نو سیف کله چې پی ډي اف ته اړوې پی ډي اف طریقه هم درته وښیم ایکسپورټ ته راځئ ایکسپورټ کې چې دی کولی شي چې دا پی ډي اف ته واړوئ کریټ پی ډي اف باندې به کلیک وکړئ دې ځای نه چیرته سیف کې مثال زه غواړم په ډیسکټاپ باندې سیف کوم نوم ورته ورکړئ فایل همدا صحیح دی پبلش باندې کلیک وکړه اوس به دغه ستا کوم ورکبوک چې دی دا پی ډي اف ته واوړي ګورې پی ډي اف ته واوښته زموږ چې کوم لیکل دی 3 پیجونه شو دا 3 وړه پیجونه موږ سره پی ډي اف ته واغوښتله بله ایکسپورټ باندې پوه شئ کلوز باندې غواړئ چې دا کلوز کوئ نو ډونټ سیف باندې به کلیک وکړئ دا به څنګه کوئ کلوز به کوئ نو دا ورکبوک چې دی کلوز شو نو دا به موږ سره د نن ورځې درس چې تاسو ورباندې هیله ده پوه شوي یاستئ نو انشاءالله آینده کې به چې دی موږ فارمولې شروع کوو فارمولې چې دی انشاءالله ډېرې دلچسپه دي اکسل کې ډېرې مهمې هم دي نو تاسې ویډیوګانې مسلسل تعقیب کړئ انشاءالله چې پوه شئ ورباندې